بسم الله الرحمن الرحیم. منونه کې احترامات مې ومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ وای. د HbA1c ټیسټ د کروما په ماشین کې په کومه طریقه باندې اجرا کیږي. لومړی باید تاسو سره مکمل لوازم موجود وي، مثال په ډول ID چپ، ډیټیکشن بفر، هیمولایسیس بفر، کروما ریډر، همداراز کارتریج باید تاسو سره موجود وي، چمبر باید موجود وي، پیپټس باید تاسو سره موجود وي، اور سره یالو ټیپ باید تاسو سره موجود وي. تاسو په ویډیو کې د HbA1c د ټیسټ د کروما په طریقه کې د کروما په ماشین کې تاسو ګورئ. د ټولو نه مخکې باید ماشین ان کړلی شي ترڅو ټمپریچر برابر شي، او همداراز باید د آی چمبر ټمپریچر 10 درجه سنټیګریډ وي. نو ټیسټ شروع کوو. 100 مایکرولیټره د هیمولایسیس بفر اخلو، په ډیټیکشن بفر کیپ کې اچو یا ډیټیکشن بفر ټیوب کې اچو. باید ببلز ته خیال وکړو چې ببلز وجود نه لري ترڅو په کافي اندازه باندې مونږه هیمولایسیس بفر واخلو. د ببلز باید ډیر خیال وساتلی شي. وروسته له هغې څخه چې کله مو 100 مایکرولیټره هیمولایسیس بفر واخیسته، په ډیټیکشن بفر کې مو واچو، نو له هغې وروسته 15 مایکرولیټره مونږه د مریض وینه یا هول بلډ مونږ اخلو. په دې کې هم باید خیال وکړلی شي چې فکس 15 مایکرو وي، زیات و کم نه اوسیږي ترڅو زمونږ د ټیسټ اکورسي بالکل دقیق وي. نو وروسته د 15 مایکرولیټرو د اخیستلو څخه مونږ دغه په همغه ډیټیکشن بفر کې علاوه کوو. ډیټیکشن بفر کوم ټیوب چې دی مخکې مو چې کوم هیمولایسیس بفر علاوه کړی دی، کله مو چې 15 مایکرولیټره وینه هول بلډ علاوه کړلو، نو له هغې وروسته مونږ همدغه کیف مکس کوو، 15 ځلې مکس کوو ترڅو اربسیانې تخریب شي، هیمولایز شي. نو کله مو چې 15 ځلې مکس کړلو، نو له هغې وروسته مونږ 15 مایکرولیټره د همدغه مکس سامپل چې مونږ جوړ کړی دی دغه رااخلو او په کارتریج کې اچو. نو کله مو چې 15 مایکرولیټره سامپل، په دې کې باید هم خیال وکړلی شي ترڅو ببلز موجود نه اوسیږي، په کافي اندازه باندې مونږ معینه اندازه واخلو او د کارتریج په کارتریج کې اچو. نو دلته بیا یو 10 سکنډه ویټ یا انتظار باسو ترڅو همدغه مونږ چې کوم سمپل په دې کې علاوه کړی دی، په دغه کې چې کوم مونږ 15 مایکرولیټره مکسر سمپل علاوه کړو، نو د کارتریج په وینډوز کې یا د کارتریج په سکرین کې دا تر اخر سر ته رسي. نو 10 سکنډه ویټ باید وکړو. نو له هغې وروسته مونږ کارتریج په مکمله توګه په آی چیمبر کې پرېږدو تر 12 دقیقو پورې. نو وروسته له 12 دقیقو څخه مونږ وروسته له 12 دقیقو د پوره کېدو څخه مونږ په ماشین کې ریډینګ اخلو. په آیکروما ماشین کې د مولټي آپشن انتخابو، ورپسې بیا هول بلډ انتخابو، د مریض ID یا هم د مریض نوم لیکو، او له هغې وروسته مونږ په ماشین کې د ID کارتریج د چمبر څخه اخلو او په ماشین کې ږدو او ریډینګ اخلو. زمونږ د MLT چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو سٹارټ بټن وهو او نتیجه یې په سکرین باندې ګورو. د ویډیو لیدلو نه یو جهان مننه. زمونږ MLT چینل سبسکرایب کړئ. د نورو ویډیو د لیدلو لپاره زمونږ د چینل سره پاتې شئ.
ډیره ډیره مننه.